چې تعلیم کړم مولا جانه بې حیا یم چې سوالګیره په کوڅو ګرځم نو ښه یم. د طالبانو اقدام پر ضد د کرکټ لوبغاړو غږ پورته کول جنجالي شو. طالب فعالان پرې په دوو ډلو وویشل شول. څوک وایي حق دی چې غږ پورته کوي او څوک ورته اخ.طارونه ورکوي. ویډیو تر پایه وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغان کرکټ ملي لوبډلې اکثریت لوبغاړو د طالبانو هغه پرېکړه غندلې چې د نجونو په نیمه عالي طبي زده کړو بندیز لګولی او له طالبانو غوښتي چې په یادې پرېکړې له سره کتنه وکړي. د کرکټ لوبغاړو یاد پوسټونه د طالب فعالانو ترمنځ جنجال جوړ کړی دی. حامد کندهاري لیکلي داسې وخت راووتو چې قرآن او حدیث کرکټیان راته تشریح کوي. جنرال مبین ورته ځواب کې لیکلي ولې لکه چې کرکټیان له اسلامه وتلي که اسلام یوازې تاسو ټیکه اخیستې. د 20 کلن انقلاب قربانیان څوک ول نړیوال صاحب هجران عمري لیکلي موږ چې د دوی په توپ ډنډې پسې څه نه وایو د مشرانو خبرو ته ګورو دوی د هم دومره سپین سترګي نه کوي چې په دې مردار ځانونو د قرآن کریم آیتونه او احادیث نشروي. کله چې مشران یوه فیصله کوي هغوی د علماو شورا لري او هره فیصله یې څو ځله کتل کیږي بیا نشریږي. نو دا څو ټامیان به څه وي. محمد یوسف ځواب کې لیکلي ستا پر دې پوسټ خندا هم راځي او افسوس هم. سمه ده دا کرکټیان د ستا په نظر ټامیان. شیخ رحیم الله حقانی وایي تعلیم پر ښځو فرض ده. شیخ مظهري وایي عباس تانکزی وایي د لوړو زده کړو پخوانی وزیر وایي بلکې 90 سلنه شیخان وایي چې فرض ده. نو بیا د هغوی ولې نه مني هغوی خو ټامیان هم نه دي کنه. حافظ عمري لیکلي کرکټیان د خپل د کرکټ په چوکاټ کې اوسي کنه نو د کرکټ د بسترو د ټولولو انتظار باسي. قسم په الله چې هر امر ته د سر په سودا ولاړ یم. سنگر صدیقي ورته لیکلي ولې کرکټیان افغانان نه دي د نقد حق نه لري دا خبره د شریعت خلاف ده. په امیر المؤمنین عمر رضی الله باندې د خطبې په حالت کې نقد شوی هغه مبارک ترڅو چې صحابه ته قناعت ورنکړه خطبه یې وځنډوله. هر افغان د نقد حق لري هغه که په مشر شیخ باندې وي یا کوم بل چارواکي باندې. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.